هګۍ جنګول د پښتنو یو لوبه نه وله، بلکې دا ضرورت ولو، غربت ولو، معیشت ولو، د زراعت سره تعلق ولو، د مځکې سره تعلق ولو، د لوږې سره تعلق ولو. د انسان ضرورت ولو چې هغه د خپل خوراک دپاره که یو خواته ښکار کوي، بلې خواته په ډېره اسانه توګه باندې و خپل بچیانو ته، خپل خاندان ته، خپل ځان ته خوراک حاصله کړي. نو د هګۍ لوبه چې ده هغه د لوبې یا د یو بل د خمار شکل نه و شروع کړی د اوله سره، بلکې دا د ضرورت تحت زموږ په منځ کې دا یو لوبه جوړه سوله چې زموږ د خوراک ته ضرورت ولو. نو موږ په خندا خندا په تفریح کې او په شغل کې ځان ته خوراک حاصلوي. ولې هغه وختونه ولو، خلکو به ښکارونه کول، اصلې به ورسره وې، غرور ته به تلو، اوسیانې به یې نیولې، دا رقم نور ښکارونه به یې کول. لیکن دا اکشنیان چې ولو دا د خوراک دپاره هګۍ د حاصلېدو دپاره دغه لوبه ایجاد کړله چې اوس خالي په پښتنو کې نه بلکې په نورو قومو کې هم شته. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی نقیب الله کلزی. هر چیرې چې یاست شاد آباد و بریالي اوسئ. دوستانو دا زما یوټیوب چینل دی، دلته هر ماخستن زه په مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. نو نن هم د یو موضوع سره راغلی یم، هغه موضوع د هګۍ جنګول. په پښتنو کې دا څنګه شروع سولو او در اوسه پورې څنګه دغه لوبه کیږي، یا دا لوبه ده که یو ضرورت ولو، پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. خو تاسو دا یوټیوب چینل زما سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماخستن زه یو ویډیو یا ماښام ویډیو اپلوډ کوم، هغه اول د واره تر تاسو تر ورسیږي. دوستانو هګۍ جنګول، هګۍ د چرګو خوراک دی، د دوی څخه موږ حاصلوو یې د ډېره وخت څخه. دا چرګې زموږ په وطن کې په دغه جنوبي ایشیا کې یا پاکستان، افغانستان او په دا علاقه کې د زراعت سره د خلکو تعلق دی. نو دا چرګې ساتي، دا چرګې هګۍ ورکوي. هګۍ ظاهره ده د خوراک دپاره موږ استعمالوو، د انرژي دپاره استعمالوو. ایګ چې ورته وایي یا آملیټ په دا ناشته کې موږ جوړوو. نو دا په دا کې ویټامین او پروټین بیخي زیات تعداد کې، څوک چې غوښې نه خوري یا ډاکټر جین منع کړي، نو هغه د هګۍ وخوري، هغه ټوله پروټین او ټوله طاقت په دغه هګۍ کې شته. نو هګۍ د خوراک دپاره ډېر یو زبردست ذریعه ده، یو زبردست انرژي ده. دا ژیړو سپینې دا انسان ته ډېر طاقت ورکوي. او دا غټ غټ باډي بلډران او باکسران یې ګزه په شیدو کې اچوي، اومه یې خوري. دا د طاقت دپاره ډېر زبردست دی. د راکي فلم سیریز خو تاسو لیدلی نه، د باکسینګ سیلور سټالون چې کوم فلم جوړ کړی دی نه، مختلف سیریز دی، راکي 1 راکي 2 نه تر 6 پورې راغلی دی. په هغه کې دی چې سهار وختي پریکټس ته ځي، نو هګۍ ماتې کړي، دغه په شیدو کې واچوي او کچا یې وخوري. نو دا د باډي بلډرانو دپاره، د نور دپاره ډېر د طاقت سبب دی. او په دا روس کې، سایبیریا کې یا چیرې چې بیخي یخ وي، نو هلته دا خلک هګۍ دا چرګې ساتي، هګۍ جین اخلي او فارمینګ یې کوي او د هګۍ دپاره ناشته کې، غرمه کې خوري. او هسې هم هګۍ ډېر زغر د خوراک دی، زغر د پخیږي. هسې هم د چا کره چې څوک میلمه راشي، که نور ښه نه وي، وایي هګۍ در پخه کړمه. نو هګۍ ډېر زغر د ښه خوراک دی او ډېر پاورفل خوراک دی نه چې څوک یې خوري. نو دغه هګۍ د هر چا ضرورت دی. نو د پښتنو په دا سیمه کې، افغانستان او پاکستان او خیبر پختونخوا او پېښور او شاوخوا علاقو کې، په پښین کوټه ژوب په دا شاوخوا علاقو کې، لاصفلا، مسلم باغ، دا دوکۍ و دغه چمن په دا علاقه کې، په برشور کې دا خلک دا چرګې چې دي کور ته ساتي. دیسي هګۍ ورته وایي نه، دا تره کې هم چرګې ساتي او ښه زبردسته تازه دیسي، یعنی د کلي هګۍ چې دی، هغه د کور هګۍ، هغه ډېر طاقت پکښې. یو خو دا فارمینګ والا فارمینګ چې جوړوي، نو د چرګان هم دغسې دی، ګوره څه فیډ خوري، څه عجبه وینې او شیان خوري. نو هغه په هګۍ کې هم هغه ته را
کیمیکل میلاو سي هغه انسان خرابوي. نو دیسي هګۍ چې دغه ښه خوراک دی، قدرتي خوراک دی، شاوخوا په دا غرو کې ګرځي نو ښه دغه هګۍ چې میلاویږي. دا د ګلګت کې او په چترال او چلاس په دغه علاقه کې خو دا د هګۍ چې دی هغه په د اختر په موقع کې یا نوروز موقع کې د ځوانان وځي، لکه دلته چې موږ سپین ژیرک یا لاډو کوو نه، په دا باندې به هم یو ورځ بیا غږېږو چې دا څنګه سپین ژیرک چیشته وایي، لاډو چیشته وایي نه. نو دوی د چترال او چلاس په دغه علاقه کې د ځوانان ولاړ سي د کورو دروازې ورټکوي، لکه موږ چې سپین ژیرک کوو لاډو کوو، دوی بیا د هګۍ ټولوي او بس بیا چې څوک راووځي بس بیا دغسې د بازینګو یو شر و دعوه ورسره وکړي، هګۍ ورماتې کړي، خندا وي، خلک منډې وهي. نو د ځوانانو ډېر ښه یو لوبه ده. لیکن په دا زموږ په علاقه کې د جنوبي پښتونخوا کې نه، سولې پښتونخوا کې په دا علاقه کې هګۍ چې دی هغه په اختر کې جنګېږي. د اختر اوله ورځ چې دا کوچنیان راوځي یا دویمه ورځ باندې د عیدګاه چې راوځي د باندې دا خلک راغلي دي، هګیانې خرڅوي، یو ځاګۍ نه یو ځاګۍ سره راټولې کړي، ښه یې رنګ کړي ده، زبردسته ژیړ و، شین و، سور رنګ، دا رقم نور رنګونه یې ورکړي نه، ګلابي او مختلف دوه رنګونه هم ورکړي، درې رنګونه هم ورکړي، داسې په برش یې رنګونه پر دغه کړي، مختلف نقش نګاري یې پر کړې ده. دا ګوا ډېر خیال دپاره دا هګۍ خلک داسې ګرځي، د چا کره چې د اختر په ورځ ورځي روغبړ موبړ سره کوي نو په لاس کې داسې هګۍ هم لکه نه هغه عاشقان چې په لاس کې ګلان دی ګرځي. نو دا رقم موږ د پښتنې په علاقه کې په دغه پښینو په کوټو ورشور په دغه علاقه کې د خلک هګۍ ګسر په د جیبو په صدري کې ګرځي، په لاس کې داسې نیولي نه، د هر چا سره چې روغبړ کوي هګۍ هم ورسره وي. دا د اختر یو نشاني ده نه، ډېر ښه خوند کوي. په دسملو کې چې په اختر و په د اختر علاوه په د وادو کې کوزدو کې د ورا چې بیا ځي دسملو کې هګیانې هم ورواچوي، نور په تاسې او شیانو د پلمېټ شیان پکې واچوي، خو هګۍ هم پکې واچوي. ګوا هګۍ زموږ د پښتنې علاقې یو ډېر غټ دستور دی. هګۍ موږ سره د زراعت سره زموږ یو تعلق لري، د انرژي او د طاقت دپاره، د میلمستیا دپاره، د خوراک دپاره او یو بل ته د تحفې دپاره هګۍ چې دی هغه موږ په شوق باندې یو بل ته سره ورکوو. هسې هم هګۍ چې داسې په اوبو کې دی پخه کړي، اوس نو دا څنګه جنګېږي، په د اختر په موقع کې دا کوچنیان چې سره راوځي، ځوانان سره راوځي، د کور کلي کوڅې په علاقه کې دا رقم یو مخصوصه ځای وي، یا درخته وي یا کونج وي یا یو کمبۍ یا یو سایه هغه ته ودرېږي، هلته هګیانې خرڅېږي، دوی هګۍ واخلي یا خپلې هګۍ ورسره یې د کورو یې راوړي، تحفې یې یو بل ته سره کړي ده. مور پلار خپل بچیانو ته هګۍ هم ورکوي د اختر په ورځ چې به یې ورسه یا یې وخوره یا یې وجنګوه یا بازۍ په وکړه یا یې ګرځوه، خیال په کوه او نقش نگار دی نه، ګرځو را ګرځوه. نو دا کوچنیان نو هر چا سره ځوانانو سره هګیان پرتې هلته بیا راسي، د هګۍ چې کومه لاندې خوا ده او د پلنه خوا ده، هغه پنډه خوا چې ده هغه ته کونک وایي نه، د مځکې سره چې ناسته د لاندې خوا یې نه، هګۍ چې چیرې پر درېږي پر مځکه باندې، او دا تیره خوا چې ده و دا ته سارک وایي نه. نو اوس دوی چې څنګه سره جنګ یې یاره ته یو وار مقابل دغه سره وکړي نه، یو ټاس سره وکړي یا یو مجلس سره وکړي، و اول د واره ته لاندې که کونک زه به سارک پر وومه، یا به زه سارک ونیسم ته کونک پر ووه، یا راس سارک سره وو یا کونک سره وو نه، لاندې خوا ته کونک لوړ خوا ته سارک وایي. او دا یو واره دا هګۍ چې دوی سره جنګ په اپس کې سره ولاړې، دوه دلته ولاړې، دوه کښېن، دوه ځوانان هلته ولاړې، هلته ناستې دلته ناستې، شاوخوا علاقه سر ناستې، بس ګوا میله یې جوړه کړې، هلته یو میله هم وي، خندا هم وي، مجلس هم وي، اوبه هم پرتې وي، شربت هم پرتې وي، سایه هم وي، خندا وي، یو د بل سره ښه ښایسته کالي یې اغوستي، د اختر په موقع خولۍ یې ښه چوټي نه، او ښه خوند کوي، صدري سپین کالي، ژیړ کالي، مختلف کالي اغوستي، خندا یې وي نه، نوکریزې لاس یې نوکریزې کړي، دا خو د نجونو کار دی، لیکن هلکان یې هم کوي، لاس یې په نوکریزو باندې سر کړي، ښه ښایسته خوند کوي، دسمالونه هم ورسره یې نه، په سایه کې ناستې. نو دوی هګۍ سره جنګوي نه.
د اختر په موقع مشران ګرځي او راګرځي روغبړونه سره کوي دلته او دوی دا هګۍ چې سره جنګوي نو دا کونک لاندې کې یو واره دا هګۍ چې ده دا هګۍ دوی د خکړې په اوبو کې راایشېدلې یي پخه سوي په اوبو کې نه داسې نه وي چې ماته سي نو ژاړو سپین ګرده جنتوی سي لکه موږ چې املیټ جوړوو داسې نه وي دا یې په اوبو کې اول د واره 2 ورځې 3 ورځې مخکې او په اوبو کې ښه یې ایښولي پخې کړي زبردسته طاقتوره کړي نه نو هغه هګۍ چې دی دوی چې سره جنګي یو واره د مخالف هګۍ راواخلي د غاښ سره داسې وجنګوي نه ټک ټک په وکړي نه ټک ټک چې په وکړي بیا وایي ورته ودرېده دا هګۍ ټینګه ده که نه ده ټینګه ودرېږه کونک ورته لاندې کړم که سارک ورته لاندې کړم بیا هغه وایي اوس نو ستا هګۍ راکړه زه یې چکومه زه یې معلومومه چې ټینګه ده که نه ده د هغه هګۍ م راواخلي ټک 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 داسې په غاښ باندې دی ووایي چې معلوم یې کړي چې ته ودرې ټینګه ده ټینګه ده بیا فیصله وکړي وایي یاره د دغه که اوس ټینګوله زوروره ونه سارک کې دغه اوږده خوا یې تېره خوا یې ټینګوله نو هغه ته وایي وایي یاره ته کونک لاندې که زه به سارک پر ووهمه نه نو هغه وایي یا یار ته سارک لاندې که زه به سارک پر ووهمه دا رقم دوی مجلسونه کوي خنداګانې بېسونه سره کوي نه بس چې سره ویجنګوي که د هر چا هغه ماته سوله هغه بیلوله دا د ماته هګۍ به هم دا د ګټلو والا ته بیا ورکوي د هګیانې زیاتې سي دسمال یې په جیبو کې ماچوي په صدرۍ کې ماچوي کرېټ یې هم ایښي او څه چې ماتې هر څو چې ګټلي نه په دا یوه هګۍ باندې کله کله ما خپله په کوچنیوالي دا لوبې کړي په دا یوه هګۍ باندې کله کله 10-12 هګۍ ماتې کړي 10-12 هګۍ زه وګټمه یا یې څوک وګټي یا یو څوک راسي وروره 1 درجن 2 درجن هګۍ بیلوي یوه دانه هم نه وګټي نو دا د قسمت خبرې دي نه خلک ورته دا خمار دی بای دا د پخوا زمانې څخه دا را روان دي د صدیانو سره روان دي دا ضرورت و پخوا چې و خلکو سره خوراک زیات و خوراک کم ولو دغه ولو ښکار به دومره نه ولو نو لهذا یو د بل هګۍ چې دی هغه په خندا کې سره ګټلې کور ته به یې راوړلې بیا به دوی د دوی خوراک به پرسولو نه دوکانونه نه ولو یو شاپینګ مال نه و کیسه نه وله نو هګۍ به خلکو هګۍ نه ورکولې نو مقابلې به سره وکړي ته ودرې زه یې وګټمه که ما وګټله ستا ګردې هګیانې زما دي زه بیا کور ته یوسمه او کوچنیانو خپل د خوراک د سبب به یې جوړ کړم نو دا د یو ضرورت تحت د معیشت تحت د زراعت تحت دغه لوبه په منځ کې راله بس بیا د خندا یو سبب جوړ سو بیا یو بدعت یې بولې یو خمار یې بولې دا جوړ سولو نو دا په دا کې که څوک اوس خمار دا ته راکېږي دا ګرد دی په قطار کې ګردې کښېږدي نه او قطار سره جنګوي پیسې یې پر کښېږدي انعامونه پر کښېږدي هغه ګو غلط دی غیر اسلامي غیر شرعي طریقه ده کله په دا اپشین کې ما په یاد دی په دا ګنج کې چې کله هګۍ به جنګېدلې قطار به کېدی نو خمار به په کېدلو نو پولیس به رالو چاپه به پوله هګۍ والا به چې جنګولې هغه به هم ویوړلې چا چې خرڅولې هغه به هم ویوړې کله چې چا به جنګولې منډې به یې ولې هغه به هم ونیوی صدرۍ به پر چیرې کله هګۍ به یې ځینې واخیستې خپله به یې وخوړې تاڼې له به یې یوړلې نو ګویا مطلب د لوبې در حده پورې دا صحیح دي د خندا در حده پورې صحیح دي په د کوچنیانو د بازۍ در حده پورې صحیح دي اوس په دا باندې پیسې شونګ خوراک خمار کوونګ او غیر شرعي عمل کوونګ د دې موږ هم خلاف او هر سړی خلاف دی نو دا یو دودیزه فولکلوریزه د اختر موقع دپاره یو د هګۍ یو کوچنۍ لوبه ده چې په ډېرو علاقو کې کېږي په کوټو په پښینو په شاوخوا په خیبر پښتونخوا کې ګلګت بلتستان کې افغانستان او کندهار په شاوخوا علاقو کې په هر ځای کې وزیرستان په هر ځای کې د هګۍ لوبې کېږي او ډېر خندا کراچۍ کې هم کېږي لیکن په پنجاب کې نه کېږي ولې دا د دې علاقې لوبه ده نو دا د هګۍ چې کوم لوبه دی دا یو فولکلوریزه لوبه ده زموږ د دې سره یادونه وابسته دي د اختر په موقع کېدله او دا یو ډېره ښه لوبه وله چې بیا د خمارو د غلط شیانو رخ چې دی هغه اختیار کوي د هغه موږ هم مذمت کوو دغه په هګۍ په جنګولو کې دومره خوند به ولو دومره خندا به ولې
کله کله چې به داسې یو خرابه سړېدلې هګۍ به وله هغه به یو پر بل باندې موږ سرولې بازۍ مو کولې کالي به ګرده خراب سولو خولۍ به ایله سولې بازۍ مو سره کولې نه دا ماتې رستې هګۍ چې دي هغه به ډېرې په کریټ کې جمع سولې ډېر به ګټلې وې بس بیا به یو پر بل به مې ویلې او بازۍ به مې پکولې کالي مالي به ګرده خراب سو کور ته به راغله نو دا د یو د غریبي د هغه انډا لړانه یا هګۍ جنګول دا یو د پښتنو یو دودیزه لوبه ده باید چې دا په صحیح معنا باندې په کوچنیوالي په حواله باندې د اختر په حواله باندې ولوبل سي او دې ته د خمار رنګ نه ورکول سي او دا زموږ د هګۍ په حواله باندې یو ویډیو وله چې په پښتني وطن کې زموږ د هګۍ د جنګېدلو په حواله باندې ما خپل یادونه د سره تازه کړلو په دا باندې ډېر خبرې کېدی سي لیکن ویډیو غټیږي انشاءالله سبا د یو بلې لوبې سره ستاسو په چوپړ کې حاضر سو د زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هره ویډیو اپلوډ سي زه اول د واره در تاسو ته ورسیږي حاضردم ما نقیب کلزي ته راکړئ اجازت د الله په امان اسلام انقلاب زنده باد